په کندهار کې د نشي توکو پر ضد 4 عملیاتونه ترسره شوي دي. په تېرې اونۍ کې د کندهار امنیه قومندانۍ د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت امنیتي ځواکونو د نشي توکو پر وړاندې 4 عملیاتونه ترسره کړي دي چې پر مهال لسګونه کیلوګرامه نشي توکي نیول شوي دي. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند ملا اسدالله جمشید وایي چې امنیتي ځواکونو په یادو عملیاتو کې 15 تنه مظنون کسان نیولي او د کندهار په دامان ژړۍ کښته میوند پنجوایي بولدک لوړ میوند خاکریز او ارغنداب ولسوالیو او اتمه حوزه کې شپږ دېرش جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. د کندهار امنیه قومندانۍ د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت په تېره یوه اونۍ کې د نشي توکو پر ضد 4 عملیاتونه ترسره کړي. په یادو عملیاتو کې 15 تنه مظنونین کسان نیول شوي او د کندهار په دامان ژړۍ کښته میوند پنجوایي بولدک لوړ میوند خاکریز او ارغنداب ولسوالۍ او د دې ترڅنګ په اتمه امنیتي حوزه کې 14 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوې ده. د ښاغلي جمشید په وینا د ښار له بېلابېلو برخو څخه 78 تنه په نشي توکو روږدي کسان راټول کړي او د صحت موندلو په موخه یې اړوند صحي ارګانونو ته معرفي کړي. د کندهار ښار له مختلفو ساحو څخه 78 تنه په نشي توکو روږدي کسان راټول شوي او اړوند صحي ارګانونو ته معرفي شوي دي. د یادونې وړ ده چې د یادو عملیاتو اړوند 4 قضیې هم ثبت شوي دي چې تر څېړنو وروسته یې اړوند ارګانونو ته وسپارل. د کندهار امنیه قومندانۍ ویاند زیاتوي د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت هره اونۍ د کندهار په حوزو او ولسوالیو کې د نشي توکو پر وړاندې عملیاتونه ترسره کوي.